د ویسټ انډیز سره ټیسټ لوبې لپاره افغان لوبډله اعلان شوه. دا چې کوم لوبغاړي شامل دي او کوم نه دي قضاوت تاسو خپل وکړئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ویسټ انډیز پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ سیالۍ لپاره افغان لوبډله اعلان وکړه. دغه لوبډله چې مشري راشد خان کوي پکې اصغر افغان، احسان الله جنت، ابراهیم زدران، جاوید احمدي، رحمت شاه، کریم جنت، قیس احمد، اکرام علی خیل، افسر زازی، ناصر جمال، ظاهر خان، یمین احمدزی، حمزه هوتک او نجات مسول شامل دي. د کرکټ بورډ لپاره په خبر شوی خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د غوراوي کمیټې مشر انډي مولز د ویسټ انډیز پر وړاندې له 3 ورځنۍ تمریناتي لوبې وروسته نن د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکي ټیسټ لوبې لپاره لوبډله اعلان کړه. همداراز په دغه لوبغاړو کې د سنت شیرزاد او حشمت الله شاهدي نمونه نشته چې ویل کېږي هغه دواړه د ټپونو له امله دغه سیالۍ ته نه دي اخیستل شوي. ویسټ انډیز بیا د افغانستان پر وړاندې د دغه ټیسټ سیالۍ لپاره خپل لوبډله ډیره مخکې اعلان کړې وه چې لوبډل مشر جیسن هولډر دی. د افغانستان او ویسټ انډیز یوازینۍ ټیسټ سیالۍ د هند د لکناو په ایکانا میدان کې ترسره کیږي چې دغه سیالۍ به د نومبر په 28 نیټه پیل او د ډسمبر تر لومړۍ نیټو پورې به دوام وکړي. یادولو ده چې دا د افغانستان څلورمه ټیسټ سیالۍ ده چې په خپله لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې له هند ماته خوړلې وه. همداراز په خپله دویمه ټیسټ سیالۍ کې آیرلینډ او په درېیمه ټیسټ سیالۍ کې بیا بنګلادیش هیواد ته ماته ورکړه. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ آیا دغه لوبغاړي ټیسټ سیالیو لپاره بهتر دي او که نه؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریکې. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.